جوړه به د دې نه ګورې غټه پلیتي کې رقیبه ځان خبر که ګورې خوله به دې ګوتي کې سم شه یې ظالمه ګورې سر به درله خور کړمه پاتې به له تا نه زه بیخي دا کلی کور کړمه که نوره وسله نه وي نو حلال به دې بلور کړمه وبه دې غورځوم لکه مرداره په لښتي کې رقیبه ځان خبر که ګورې خوله به دې ګوتي کې پاس کومه د پښتو ادبي ټولنې داسې تخته ستر سکتر ته درمان ته صاحب الله درمان ته چې هغوی راشي او د جناب صاحب په کتاب باندې هغوی څه لیک کړي نو هغه د سامعینو ته وړاندې د جلاله اوبه خوږې دي د جناب ګل جناب صاحب شعري مجموعه ده چې په ټایټل یې د جلاله د پل او بهیدونکو اوبو یو تصویر چاپ دی دا کتاب په 160 صفحو مشتمل دی په دې کتاب باندې سریزه پیژنګلو نیازبین یوسفزي لیکلې ده په پلیټ باندې مهراندیز صاحب لیکل کړي دي او د جناب صاحب پرې ښایسته تصویر جوړ دی د دې کتاب ټول مالی او جانی خدمت نیازبین یوسفزي کړی دی د کتاب تړون یې د حسین احمد صادق ساجد محمد صادق او مهراندیز صاحب په نومونو کړی او د تخبه ستر شاعر عظیم خان عزیز صاحب روح ته یې ډالۍ کړی دی د کتاب کاره کتنه پروپریډنګ چا نه دی کړی البته کمپوزینګ یې سلیم نشاط ښه پنره کړی دی د حمد پاک نعت شریف سره سره اته نظمونه غزلې رباعي او قطعات پکې شامل دي د دوی په شاعرۍ کې تصوف عشق غم دوران غم جانان سره سره د وطن سره هم بېکچه مینه لري او په یو نظم کې وایي هر طرف یې ګوره د ګلونو ګلستان دی ښکلی دی وطن زمونږ ښکلی پاکستان دی خدمت د دې وطن زمونږ هر چا له پکار دی زمونږ د وطن ته حیران شوی ټول جهان دی ښکلی دی وطن زمونږ ښکلی پاکستان دی د ښاغلي جناب صاحب سره د طنز مزاح هم ډېره ښه وسله موجوده ده د زهر ګولۍ په ګوړه کې ورکوي د اسلامي شاعرو د مغربي تقلید او مذاق کول په یو قطعه کې په دارنګ غندي د دې کشر کول بګیره نوي غټه پنایي جوړه کړې وي ترې پټه سمه ګیره شرمولې په شرمونو جوخ د اثر ورله ویشتل غواړي په ګټه د طنز مزاح سره هم ډېر ښه انداز بیانوي په معاشره کې د دغه قسمه خلک د نش برابر دي چې په تریخجن ماحول کې د خلکو په مخونو خندا خوشحالي راولي خو ولې دغه کار د جناب صاحب ډېر د وس نه لاندې دی لکه چې وایي ورک دي چې غریب په دې دنیا څه کوي یار چې مالدار وموند اوس په ما څه کوي لاس مې په یو ښکلي پرون ولګېد چغې کړې چې هله دا بابا څه کوي یا دغه یو شعر چې دا ته چې ما ته بوډۍ یادې په اسمانه ترې دا خوله ماتېږي د نفرت او ځانځانۍ او بېځایه تعلق نه کرکه کوي او وایي په یو ځای کې مزه نشته د ورورۍ ګنې خیال وکړئ په خپله وګورئ د سانډو رشته خو ما ته داسې ښکاري لکه توت ته چې ختلې وي تورۍ مینه ژوند دی چې مینه وي نو رقیب به پکې خامخا وي خو جناب صاحب ترې چېرته هم په غځېدلو خوب نه دی کړی خو چې کله هم مخامخ شوي نو کمه یې ورته نه ده ویلې ځکه لیکي چې ما پرون رقیب راکوز کړو د لارۍ نه توبهګار مې کړو د ښکلو د یارۍ نه ډېرې لتې شتې والې خو ناکام شو په یو لاس مې نیولی و د مرۍ نه هر څوک ورته شمشاد انګار ویلي دي چې ولې د رقیب سره بې ځایه دښمني کوي ستا په شان ته دیم په ده تباه دی ولې څه چل دی خو د جناب صاحب بلډ پرېشر یې نه دی کنټرول کړی او په دغه موضوع په یو پوره نظم کې وایي جوړه به د دې نه ګورې غټه پلیتي کې رقیبه ځان خبر که ګورې خوله به دې ګوتي کې سم شه یې ظالمه ګورې سر به درله خور کړمه پاتې به له تا نه زه بیخي دا کلی کور کړمه که نوره وسله نه وي نو حلال به دې بلور کړمه وبه دې غورځوم لکه مرداره په لښتي کې رقیبه ځان خبر که ګورې خوله به دې ګوتي کې دغه شان ناشنا ردیف کاپیه په ډېر مناسب ځای لګول د جناب صاحب د شاعرۍ خاصه ده کمی بیشی په هر څه کې کیدای شي دغسې په دې کتاب کې څه غلطیانې هم شته جناب صاحب خپل لیک لا عنوان نه دی ورکړی اکثر داسې شوي دي چې ټول طنز و مزاح وي او بره ورته لیکلې شوي غزل نو د غزل معنا ده د حسن و عشق نازکې خبرې د طنز په میدان کې زموږ سره نوموړی شاعر عبدالستار بمبار صاحب یو دی هغه دغسې لیک له عنوان خامخا ورکړی وي لکه زوړ سایکل هوښیار غل یا د ماسټر شیر افضل افضل صاحب لیک ته موږ وګورو نو ښاغلي له پکار و چې خپل لیک مطابق عنوانات یې ورکړی وی لکه د زوړ مینه د خر لته خېټه غرب وغیره بل په صفحه نمبر 62 نصیحت غزل نو غزل خو په خپله عنوان دی د نظم عنوان وي د غزل نه وي همدغسې په صفحه نمبر 66 غزل لوپټه او دا د جدید غزل نه هم خلاف دي ځکه چې 15 شعرونه لري په کتاب کې د جناب صاحب د عمر متعلق څه ذکر نشته خو البته که څوک په پلیټ د هغوی تصویر ده یا په آخري مخ دا قطعه وګوري چې اویاو نه په بره زه اتیاو ته نږدې یم بس که نه مړه زه تر کومې به ژوندی یم بغیر حساب کتابه چې مې وشي مغفرت بل ارمان مې نشته په ارمان د دې یم نو بس بیا ته مې کمسۍ او سڼې شماره ما له خوب راغلی
ګران مهرندیش صاحب په خپلو لیکلو کې وایي چې شاعري ډېره وشوه نوره نه ده په کار زما په خیال خو غیر اخلاقي او غیر معیاري شاعري نه ده په کار بل دوی د نثر او طنز و مزاح خبره کړې نو چې الله تعالی کوم صلاحیت ورکړی وي هغه به په هغې کې خپل اظهار کوي لکه جناب ګل صاحب ته یې د مزاح خصوصیت بخلی دی نو په کار ده چې هغه د مزاح په شاعري د معاشرې اصلاح وکړي او کړم یې په ګوته کړي په کتاب ډېرې خبرې کېدای شي خو د وخت د کمي په وجه زه خپلې خبرې رالنډوم ځکه جناب صاحب په خپله هم وایي چې د مطلب یو خبره لنډه ښه ده د غټ کدونه وړه انډه ښه ده او دا وایم چې جناب صاحب په دې غوټن او کړکېچن ماحول کې چې انسان د خودغرضۍ او لالچ تمې ښکار دی او د یو بل دپاره ورسره سوله مخې هم نه وي په داسې حال کې دوی د خلکو د خوشحالولو او خندولو کوشش کوي چې د خلکو د مخونو نه د مایوسۍ کرکې او نفرت څادرونه لرې کړي او د یو بل همدردۍ تعاون او مینې ته یې چمتو کړي د هغوی دا شعري زیار صرف د خلکو خندول یا خوشحالول هم نه دي بلکې د معاشرې هر ناسور او خرابي لکه د یو کامیاب معالج په شان کوي او بیا د هغې بیمارۍ علاج هم تجویز کوي همداسې مشران زموږ قومي سرمایه ده راځئ چې خپلې دغه سرمایې قدر وکړو او د دوی په ژوند یې وکړو نو دا به زموږ دپاره د پښتو ادب او پښتو پرمختګ باعث وګرځي زه خپلې خبرې د جناب صاحب په هکله د پروفیسر صفدرخان صفدر صاحب په دغه شعرونو راغونډوم ته که ډېر وایې چې نه وړمه او نه وړې د مینو به دې خامخا درانه وړې چې ښایست یې په عالمو کې شهره دی بنجاري ماما د ښکلو چم ته څه وړې ستاسو کشر صاحب الله